افغان ځواکونو په بغلان ولایت کې 2 تنه د طالبانو له زندان څخه خلاص کړي دي. دا چې افغان ځواکونو یو ځل بیا څنګه په بغلان ولایت کې پر طالبانو سخت عملیات ترسره کړي دي، څنګه یې دغه زندان مات کړی دی، په دې ویډیو کې را سره وګورئ. یو چینل سبسکرایب کړئ. لیدونکو السلام علیکم، ستړي مشئ. د ملي دفاع وزارت وایي چې په بغلان ولایت کې 2 کسان د طالبانو له یو زندان څخه خوشي کړي دي. د ملي دفاع وزارت له لوري په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې تېره شپه افغان ځواکونو د بغلان ولایت د مرکزي بغلان ولسوالۍ په نورزک سیمه کې عملیات ترسره کړي دي، چې په پایله کې د طالبانو یو زندان مات کړی او 2 کسان یې له دغه زندان څخه خوشي کړي دي. په اعلامیه کې وړاندې راغلي چې په دې کسانو کې 14 تنه نظامیان دي او پاتې نور یې ملکي وګړي دي. دفاع وزارت دغه راز ویلي چې د دې عملیاتو پر مهال 4 تنه طالب وسلوال هم وژل شوي دي. طالبانو بیا په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د یادولو وړ ده چې څو ورځې وړاندې هم افغان ځواکونو په هرات ولایت کې د طالبانو یو زندان مات کړی و او 41 کسان یې ترې آزاد کړي وو. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. که مو دغه ویډیو خوښه شوي، ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.